مونږ داسې یو تاریخي سیمې ته راغلي یو چې دغه سیمه په مرغاب کې خلکو ماریچاق بلله او خپل د دې منطقه کم ملک سره ترکمن ده. این جای شما به چی نام یاد میکنین؟ موروچاق. دا اصل کې ځکه هغه خلک ماریچاق دی موروچاق، اصل کې مروه کوچک چې مرورود و مروه کوچک دی وایي. دا جیسې وایي چې 80 کیلومتره د ترکمنستان په حدودو کې هغه لویه مروه چې یو وخت کې د خراسان پایتخت په اسلامي خلافتونو کې د خراسان پایتخت و مرکز تیر سوی ده، نو موږ هغې سیمې ته راغلي یو. دا تقریبا د پاسنۍ کلا ده، دی وایي چې یا د قلعه خوران یا هوران په نامه داسې یادیږي. دا بیخي غټ دیوالونه دي، تقریبا ډېره غټه ساحه ده. نو الله دې وکړي چې د دې په اړه باندې چا سره تاریخي هغه وي. یو ملګری دلته وایي وروسته به هلته موږ کلي کې پوښتنه وکړو چې دا د عبدالرحمن ابن عوف ښیي. عبدالرحمن ابن عوف خو نه ده، د دې فاتح عبدالرحمن ابن سموره تیر سوی ده. دلته چې خراسان ته راغلی عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه راغلی. بل د تاریخ په کتابونو ټولو معتمدو کتابونو کې دا مسله داسې ذکر کیږي چې په مروې کې مرورود کې چې دا مرغاب اصل کې مرورود ده. مروه آب یعنی د مروې اوبه کته ماری ده، ماری آب یا مرغ آب د مروې اوبه چې د مرغاب لوی سیند په دې ساحه کې بهیدلی ده. نو ډېر احتمال دی ولري چې دا ساحه دی د احنف ابن قیس رضی الله عنه چې د دې سیمې ته د اسلام راوړلو یو فاتح ګرځېدلی ده. نو ځکه دا هم ډېر لوالجي کې دی او ډېره ښه تاریخي کلا ده، نو احتمال دی ولري چې دا د احنف ابن قیس رضی الله عنه چې د خراسان تقریبا د ډیرو سیمو فاتح ګرځېدلی ده او دا سیمې فتح کړي دي. نو کیدلی سي چې دا د هغه قصر وي. بیا به انشاءالله مونږ دلته یو څه وخت لپاره کوشش به وکړو چې معلومات وکړو. د حاجي صاحب دوی ترکمن دي، د دوی نن میلمانه یو، نو امرای اونجا امرای علما هم بحث میکنیم که پرسان بکنیم که چی نام داشتن. خوب گپ است. بسیار خوشحال شدم آمدن شما. خیر ببینید ان شاء الله. خیر ببینید. خوشحال